بیت الله شریف یعنی خانه کعبه د تور غلاف چې کوم آبادی نه تاو دی دې ته مونږ منځ کوو دا زمونږ قبله ده خانه کعبه هم ورته وایي بیت الله شریف هم ورته وایي نور هم ډېر نومونه دي کله چې د نبي کریم عمر 15 کاله شو نو دغه وخت کې د قریشو اراده وشوه چې بیت الله شریف مونږ د سره بیا جوړو دې نه مخکې هم جوړ شوی و لومبی بیت الله شریف حضرت عیسی علیه السلام جوړ کړو بیا د طوفان نوح علیه السلام په وخت کې شهید شوی و هغه عالمي و ټوله دنیا راغلی و دا طوفان نوح نو د هغه نه وروسته بیا حضرت ابراهیم علیه السلام په هغه بنیادونو جوړ کړو نو را روانو جزئی جزئی مرمت پې کېدو خو مکمل طور د سره بیا چا جوړ کړی نو قریش وی بیت الله شریف مونږ د سره جوړو نو د بیت الله شریف خدمت ارچا د سعادت نښه ګڼله و کافران خو د مسجد حرام او د دې جومات ادب سعادت ګڼه او ارچا ویلی چې دا به زمونږ ګټه وي کامیابي به وي چې ځان لې جوړ کو او یا په دې کې زیات نه زیات ایسوالو نو دې کې چې هر چا دا خواهش لرلو او کار یو نو دی کېناست او دا خدمت او دا تعمیري په قبیلو باندې تقسیم کو دې دپاره چې چېرته جنګ پې ونه کړي خپلو کې دا کار روانو د بیت الله شریف آبادي حجر اسود ته ورسېدله اوس حجر اسود اوچتول او په خپل ځای کې نصب کول او کېښودل دا پاتې خو هر چا وی چې دا به زه راوچتومه دا خدمت به زه کومه نو دې کې اختلاف شو او دا هر چا دا خواهش و چې دا سعادت زه حاصل کړم تر دې چې جنگ ته خبره ورسېدله نو بعضې سنجیده کسانو اراده وکړه چې دا جنگ ختم شي چېرته جنګ ونه شي او دا شور ختم شي وی کېنی مشوره به وکړو صلح او مصالحت سره به څه لاره راوباسو نو دوی کېناست مسجد حرام کې او مشران ټول او دا مشوره وشوه چې سبا سحر څوک وختي مسجد ته راغی نو هغه به فیصله کوي بس او د هغه د فیصله به هر سړی بیا تسلیموي مني به خبرې به پکې نه کوي د الله قدرت ته ګوره چې د ټول نه مخکې محمد عربي صلی الله علیه وسلم تشریف راوړه د جماعت په دروازه باندې داخل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د ولیدو نو ټولو په یو اواز ویلي چې دا ډېر امانتګر سړی دی سبحان الله نبی پاک صلی الله علیه وسلم لا نبوت ورته نو میلاو شوی نبوت خو 40 کاله نه وروسته میلاو شوی په 40 کال یا 40 نو د چې څه فیصله وکړه مونږ پرې راضي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ډېر لوی علم ورکړو ډېر لوی بصیرت او حکمت یې ورکړو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی فرمایل چې یو څادر راوړئ څادر یې خور کو او په خپل لاس یې دا مبارک کاڼی حجر اسود راوچت کو او په منځ د څادر کې کېښوده او بیا د مشرانو د قبیلو ته وی چې یو پیلس کې ونیسئ او دا څادر راوچت کړئ سبحان الله نو چې دوی راوچت کو دیوال ته رانږدې شو نو بیا په خپل مبارک لاس باندې راوچت کو هلته یې نصب کړ دا طریقه کار چې وکړو ټول خوشحاله شو او ډېر حیران شو د عقل او بصیرت ته سیرت ابن هشام لیکلی دي حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه نقل کوي د دې واقعې نه وروسته لیکي چې د نبوت نه مخکې تمامو قریشو په اتفاق سره نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته امین ویلی او دا 15 کال د نبوت کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر شریف 40 کاله او یو ورځ شوه نو الله تعالی ظاهری طورم باضابطه طورم نبی علیہ السلام ته نبوت او رسالت حواله کو پیغمبر پاک مخکې نبی کریم فرمایي زه د الله پیغمبر هم په هغه وخت کې چې آدم علیه السلام لا پیدا نو وایي که نه اول او آخر په ټولو پیغمبرانو کې اولین رسول محمد عربي صلی الله علیه وسلم دی باطینی طور
او ظاهر الله اول آدم صفی الله علیه السلام او په ټولو انبیاء کرامو کې په ظاهر کې آخر څوک راغلی دی محمد صلی الله علیه وسلم دا رستو راتلل دا د نبی علیہ السلام اوچت شان دی نور خبرو کې رستواله دا اوچت شان نه خود دلته په منصب د رسالت کې رستو ظاهر تور راتلل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوچتواله د شان دی علامہ طیبی رحمت الله علیه الکاشف عن حقائق السنن کې لیکلي چې دې کې خو ډېر حکمتونه دي خو یو دا چې محمد پاک صلی الله علیه وسلم الله پاک اخر راولېږه او د پراتک سره د مخکنو ټولو پیغمبرانو نبوت او شریعت منسوخ شو او د محمد عربي صلی الله علیه وسلم شریعت د پاسه بل شریعت راځي نه نو ځکه الله پاک جل جلاله تر قیامت د انسانانو لپاره دارنا خوخه کړی و نو اخره کې راولېږل الحمدلله تاسو په خپل وای چې دا رستو راتک عزت د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دی کنه دی په ظاهر عزت ته او باطن خو دی دا رنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتاب قران مجید چې الله پاک ورکړو هغه سره نور کتابونه منسوخ شو نو دا منسوخ والے خرستو راځي کنه یعنی دا ناسخ رستو وی او منسوخ تی مخکی وی نو اعلی حکم منسوخ شي کله چې د نبی کریم عمر د 40 کال شو او یو ورځ په د پاسه شو نو الله رسالت او نبوت باندې مشرف ک څنګه چې تاریخ د پیدائش د نبی علیہ السلام د پیر ورځ او میاش د ربیع الاول وا دغه شان د نبوت هم نبی پاک ته د پیر پورز ملو شوی دی او میاش د ربیع الاول وا دا راجح قول دی ګینه لا نور مقوال پکشته دی الله پاک دې موږ تاسو ته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مکمل ایمان او عقیده نصیب کی او د نبی علیہ السلام په دین او په شریعت باندې مو دی الله محکم او مضبوط کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین